د هندوستان هوایي ځواک وایي چې د پاکستان پر خاوره هوایي عملیات لا هم دوام لري. او د امریکا ولسمشر وایي چې له هند او پاکستان سره په شریکه به د کشمیر د موضوع حل موندلو هڅه وکړي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. په موکلی د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهمه خبرونو ته. د هندوستان هوایي ځواک وایي چې د دوی عملیات لا هم رواندي. پر ایکس خواله رسنیو پیغام کې د هندوستان هوایي ځواک لا لوري ویل شوي عملیات دوام لري او جزئیات به وروسته خبره شي. د یکشنبه پر ماسپښین دغه خبره شوي پیغام کې ویل شوي دی هندوستان هوایي ځواک په بریالیتوب سره د سیندور عملیاتو په لړ کې ورسپارل شوي چارې په غاره او مسلکي ډول ترسره کړي دي. دغه عملیات په دقت او غور سره ملي هدفونو ته په پام سره ترسره شوي دي. په پیغام کې زیاته شوی چې عملیات لا هم روان دي، نور معلومات به وروسته خپاره شي. هند هوایي ځواک له ټولو غواړي چې له اټکلونو او نتایج شوي معلوماتو ډډه وکړي. د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د وسلوالو له یوه خونړي برید وروسته د مې پر 9 هندوستان پر پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې هوایي بریدونه وکړل او له هغه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی ډېر شوی دی. وروسته دواړو هیوادونو پر خپلو پوځي اډو د مقابل لوري د بریدونو ادعا وکړه. د شنبې پر ورځ بیا دواړو هیوادونو د اوربند اعلان وکړ. ورته مهال د امریکا ولسمشر وایي چې له هند او پاکستان سره په شریکه به د کشمیر موضوع ته د حل موندلو هڅه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هندوستان او پاکستان له مشرانو سره به په شریکه د کشمیر یو زر کلنه پخوانۍ مسله حل کولو هڅه وکړي. ولسمشر ټرمپ پر خپله خواله رسنۍ په یوه خپره کړي پیغام کې ویلي دي د هندوستان او پاکستان پر پیاوړي او زړور مشرتابه ویاړي چې لا ځیرکتیا او جرأت سره پوه شول چې د یرغل مخنیوي وخت دی چې د ډیرو لپاره د وژل کېدو او بربادۍ لامل کېدای شي.